دوه نورو کورنیو د سولې په یو نوي فصل کې ژوند پیل کړ. دا پیښه 19 کاله وړاندې د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ اړونده د جار کلي او غونډۍ کلي د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوې وه چې په لړ کې 8 کسانه مړه او 14 کسانه ټپیان شول. دغې دښمنۍ ته د ولایتي چارواکو په لارښوونه د دیني علما کرامو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د 2 کلونو هلو ځلو په ترڅ کې د پای ټکی کېښودل شو. او د چا په مابین کې چې دا خپګانونه وي الله خدای په دوستۍ بدل کړي. او ورونو امارت اسلامي مڅان کې وینور ده د داسې مشکلو زموږ دروازې هر چاته خلاصېږي. شپه او ورځ تاسې کړلی شئ چې داسې مشکلې موږ ته شریک کړئ. موږ به انشاءالله تورې شپې په توره شپه کې مزادس کوو. او د دې دپاره یو کمیسیون هم جوړ شوی دی. نو الله ته مې امید دی چې انشاءالله دا هم مشکلات په ډېر وخت نه نسي او په خصوص کې به دا هم مشکلات الله پاک حل کوي. او موږ به انشاءالله ټول مسؤلین ملګري د ولایت او د قمندانۍ ولسوالانو او منګي قمندانونو په دې کې ډېر بې اخلاص کوي. بلخوا له ټولو کورنیو نه چې ترمنځ شخصي بدۍ شتون لري غوښتنه کیږي چې خپلې کورنۍ د سولې پر مټ له دغه ترخه ژوند څخه وژغوري. مشران په دې موضوع کې ډېر دومره رول لري، دومره مهمه ده چې تاسې شهید حال یې چې څو غونډې وشوې، څو فیصلې په منګالو کې برازي وشوې، نوره وشوې او دغه فیصله تاسې ول ده دا د مشرانو رول و، دا د مشرانو منډې وتړلې هلې ځلې وې چې دا یې وکړې. د بدۍ ژوند له دردونو او نیستیو ډک و. په خوله شوي کورنۍ وایي په نوي پیل شوي ژوند کې به د خپلو کورنۍ د ښه والي او راتلونکي کې د دا ډول اشتباهاتو نه تکراریدلو په تړاو ځیرکتیا غوره کوي. که چېرته د مشکلاتو نه مخته د حل لارې لټول شوې وای نو دغه مشکلات په نرمه ځای کې ده. خو خوشبختانه چې اوس د حل لاره ورته پیدا شوله. د حل لارې په نتیجه کې خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویېدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله. چې څومره به اجرا وکړي بیا ختم کوي، بل څوک به دې ونه کړي. ښه د ورګرۍ ژوند وکړي چې چېرته یې چې مو باد کړي دي اول د یوه خبره وسي هېڅ مشکل به نه کسي. که یوه خبره چې وسي نه به مشکل وي. که چېرې اول د شیطان ومنل اخره به محتاج اوي، احتیاج به اوي، د بل میتوز به اوي. درد نه وه. خوست کې د ولایتي ادارې او امني قمندانۍ په هلو ځلو د سولې خبرې تر بل هر وخت ګړندی شوي دي. بدی د خاموشه توپان پر څیر د سلګونو ځوانانو ژوند اخیستی. تمې دا دي د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې به په شخصي بدیو کې ښکلې کورنۍ به د دغو په څیر بیرته د ورورولۍ ژوند پیل او نور به د ټوپک په شپېلۍ غبرګونونه پای ته ورسیږي.